ته ووایې چې د ده په ځای باندې خاموش زما خبره خو واوره کنه او بیا وروستو کوو تا داسې ووایې چې هم د ده خبره کومه ته مهرباني وکړم د ده خبره وکړه هم د ده خبره وکړه موږ سره بس بله خبره مه کوه بله پاتې شوه شیخ صاحب الله دې تاسو ته عمر درکړي د طلاق و ثلاثو مسله ستاسو دعوت دا ده چې طلاق ثلاثه هېڅ په شریعت کې نشته اسلام نه پې سړی وځي دا د قیدینینو مذهب دی د شیعګانو مذهب دی زه درته دا دعوه ږدم چې دا د اهل سنت مذهب دی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی دا د امام مالک صاحب مذهب دی دا د امام شافعي رحمه الله مذهب دی دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب دی او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مذهب دی دا د هغې مذهب دی صحیح شو پاتې شو چې د محمد ورګه دا مولوی صاحب لک مولوی صاحب یو مولوی صاحب دا خو تعیین شو مولوی صاحب شیخ صاحب خیر دی دا ضرور مسله ده که د مستمد تقریر باید لک دا ضرور مسله نه احساساتي کوم نه ضرور احساسات نشته نه زمونږ مشران دي دا مولوی صاحب موضوع دې کې ګوره خیر څه دی مولوی صاحب خیر پکې څه دی اوس د افغانستان قانون دی ته ما پرېږده لږ ورسه یو خبره ما خله د افغانستان قانون دی زه هلته ناستې مثلا فتوا پې ورکوم چې د اسلام د دایرې نه وتلی ضروره چې مطلب معذرت وغواړم او دغه وکړم که نه دې کې به مسله حق دغه ته ورسېږي سره کوم دغه نه لري واک دی دلته موږ دې دپاره مثلا نیو ناست چې علمي چوکاټ سره دا وکړو چې ستا علم کوي دی او که زموږ موږ د مولوي صاحب د شاګردانو په ځای هم نه راځو الله دې وبخښي هغه مسلې سره نه دغه کوو که نه زموږ موضوع همدغه شوه چې دغه موضوع څو پیري هلته افتاء ته راغلې ده بحث پېښ شوی دی په قانون کې مثلا دا دغه دلته مطلب دا دی چې یو څه څېړنې مطلب یو څه قایلین په ده کې شته دی او دغه کې یو تاسو ویل چې مثلا دغسې ګوره موضوع ښه زه خو زه فقط دغه پرون مې هغه د بخاري هغه دغه وکتله حاشیه نو هلته هغه یو څه دغه چې و دغه مې واخیستل مسلکونو نه لا اوسه پورې نه یم خبر چې مسلکونه دي که نه دي صرف په دې دغه باندې چې په اسلام کې یا مان الله سار مې پې وکته مولوي صاحب چې د اسلام د عنوان لاندې مطلب قائلین پکې شته واک دی خپله نه هغه د هر سړی د خپل تفسیر خپل حق دی لري مولوي صاحب خپل سړی پوهېږي تفسیر وکړو مولوي صاحب محترم تاسو دواړه ملګري یې په کار د راغلي مشوره مو کړې وه په مسله ورګه مولوي صاحب دعوه دي خو ځای د مخکې یو بله دعوه ده لږ پرېږده مولوي صاحب لکه په دې موضوع کې دا موضوع تقریبا زموږ دغه ته شیخ صاحب یو سرحد ته ورسېدله واک دی چې زموږ لکه موضوع دغه ده چې موږ قانون اساسي لرو صحیح شو قانون به شاته علما لري هغوی به راځي خپله دفاع به کوي موږ مثلا دغه وینا وکړله چې یاره د اسلام په دین کې په ده باندې قائلین شته دا زه هغوی سره ولاړ یم که نه یم دا بېله موضوع ده خبر لرې واک دی دا بېله موضوع ما درته موږ خلاصه اوس موږ د لږ وخت کې شیخ صاحب شیخ صاحب اسلام څه نه دي هغه غیر امکاني نه ګوریا غیر امکاني زمونږ استاد مسله شو زمونږ استاد شیخ صاحب هم د اسلام نه دي باچا صاحب محترم ګوره چې دا ټول خبرې کو بیا مزه نه کوي زمونږ استاد مسله حل ده مسله دا ده چې تاسو وایي چې په اسلام کې قائلین شته دا یو اجمال و ستا ملګري تفصیل وکړو چې د څلورو مذهبونو او په سر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مولوي صاحب خبره به لنډه و دغلته به صرف دغه موضوع ولیکئ او بیا به ورسره ده ولیکئ چې موږ به په دې دلایلو ثابتو دریم نمبر به تاریخ ولیکئ چونکې تاسو مدرسین یې زم مدرس یم اوس زم نیموزګار د لوی اختر په چوټیانو کې که د اختر نه مخکې او که وروستی دلته به دوی تاریخ ولیکئ او هغې باندې به انشاءالله بیا بحث کوو زمونږ استاسو مسله تقریبا راغونډه ده په طلاق ثلاثه کې زمونږ استاسو موضوع راغونډه ده مولوي صاحب بس هماغه ولیکئ به دا چې ختمه شوه بیا به نورې خبرې کوو شیخ صاحب اوس ګوره
مولوي صاحب محمد تا ته ما ویلو دغه عقاید چې د دیوبند دي دا منئ که نه منئ دا ما ته ووایه شیخ صاحب دی ووایي نه تا ته نه شیخ صاحب دی ووایي ګوره تا ته زه وایم خو ته ما تا سره ما په دې خبره کړې ده په دې عقایدو ما در سره کړې ته دغه وګوره ما ته کومې میسیج کړي ما ته ویلي چې زه نه په رفع الیدینو مناظره کوم نه په تقلید کوم نه په امین بالجهر کوم نه په طلاق ثلاثه کوم خو ته صبر وکړه زه به درته وکړم شته دی دا میسیجونه درته زه اوس ښیم ما سره دا د موبایل شته ورغم اوس په شیخ صاحب موږ ته شیخ صاحب وویل چې په اسلام کې په دې باندې چا قول نه دی کړی صرف قیدیانانو او شیعهګانو په دې باندې قول کړی او غیر مقلدینو دا درې ډلې ما د دې په جواب کې وویل چې ان شاء الله تعالی په طلاق ثلاثو باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله چې موږ تاسو ټول منو د غیب متبعین یو د امام مالک رحمه الله چې زموږ استادو د دې ملت یو امام د ټول په متفق یو د امام شافعي رحمه الله د امام احمد ابن حنبل او داسې نور ائمه ان شاء الله تعالی داسې په صحابو کې او په اخر کې زموږ استادو د ټولو د علماء رئیس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه د الله نه نقل کوي ان شاء الله اول د قران نه بیا به د احادیث نبویه د محمد رسول الله نه بیا به ان شاء الله تعالی د ائمه اربعه د اقوالونه بیا به ان شاء الله تعالی د دې لاندې چې کوم علما دي دا زموږ د فقیر خلک دي ان شاء الله اوس خبره دا راغه پاتې شوه آیا زم د دیوبند علماو معتقدم آیا شیخ صاحب د دیوبند علماو چې مهاجر مکی صاحب اشرف علي تانوي صاحب یا د نور علماو د وحدت الوجود د حلول عقیده او په توسل بالذات کې چې کوم شرکیه عقیدې ذکر کړي آیا تاسو دې کې موافق اوسئ د دې علما سره که نه اوسئ بس دغه جواب ما ته وکړه که نه موافق زموږ استاسو دغه ختمه زموږ استاسو عقیده یوه ده زموږ استاسو عقیده یوه ده که ویل نه چې موږ په دې باندې موافق یو وحدت الوجود نه یا حلول نه یا توسل بذوات یا نور ډېرې عقیدې دي خدای ما مثال په طور ویل د دې نه موږ دفاع کوو نو اول زموږ استاسو بحث په موږ ورته مناظره نه و دغه نو افهام او تفهیم ورته ویل اول بحث په ان شاء الله زموږ استاسو په دې مسلو بیا وروسته په طلاق ثلاثه دغه کوو او بسم الله الرحمن الرحیم شیخ صاحب ډېره مفصله خبر وکړله مقصودی خبره ده او شیخ صاحب ته په خلاص ټکو باندې ویل خو کزان دې پوی کړی وي شیخ صاحب ویل چې تفردات په موږ نظم وحدت الوجود مسله که زموږ د عقاید او معتمدو کتابو کې ثابته شومږي سره منو دا خبر شیخ صاحب وکړه خلاص خبره ما ته وکې ده کنه پاتې تا داوا دا وکړه دا دین دا وکړه چې وحدت الوجود د عقاید او د احناف کتابونو کې ثابت ده به لیکي دوم دی او صحیح خیر دوم دی مقصودی خبره خو موږ کوم بحث تراغلی وغه طلاق ثلاثه او د تقلید مسله وکنه موږ دې لپاره راغلی تقلید مسله کې هوته ونه غږی خو په طلاق ثلاثه کې د تابعین نو روستا تابعین دومره غټ جرأت چانو کړل ک تاسو وک او د دې نسبت د رسول الله ته وک او امام ابو حنیفه رحم الله ته دی وک چې درې طلاق یو طلاق ده بس دا به اصول کې خلاص خبره بحث ضرورت نه تاسو هم کار لري موږ هم کار لري زه شیخ صاحب ارمان بنیم پورش او ته د وحدت الوجود خبره ته ډیر تابعګه غم ولیکه خیر چې هغه کې زه یو خبر زه تبع غږیږه لاس سپیکر درکوم واضح هو چې منم لاس سپیکر درکوم بیا ته غږیږه واضح درته زه د حلول عقیده لاس او د توسل بالذوات الشرکیه چې کوم راغلي دا غینه دفاع کوم صحیح شو دا ټول مسائل ته ما ته وکیده کنه ما ته غوږ کېدنه به سره پوښ ستا په خبر کې خبر نه دی کړی موږ سره اول د طلاق ثلاثه مسله ولیکي یو غوږ کېده بیا ته او لیکل خیمه لیکل نرسته ما ته وکي زه ته خبرو کوم کنه ما ته وکیده چلاکی باندې کار مکه موږ سره نه ته ما ته وګ نګ دی کنه طلاق ثلاثه خو ته ومنله تا ویل چې څلور مذهبونه ثابتوم ته یو ملت یو ما ته وګ دی دا خبره ته شغوګ نګ دی دا کار دی خنه او تا ویل څلور مذهبونه ثابتوم د امام صاحب نیم ثابتوم د محمد رسول الله نیم ثابتوم دا به موږ تولیک دلته یو خو ویل دی یو لیکل دی د دوه ډېر فرق ویل نه خلک په تختی یو ملت دا به ولیکي زه خبر اخلاص کوم بیا بتاوه کی کنه
ته به دا ولیکې چې زه طلاق ثلاثه یو طلاق ده زه د رسول الله نم ثابتم د څلور مذهبونو ثابتم د قرآن نه حدیث نه د امام څلور مذهب یاد کړل ټول ګواهان صحیح شو دا به ولیکې چې د امام صاحب نم ثابته ده د امام مالک صاحب د نبی چې ثابته چې خمس سره موږ هم د سره ومنو موږ منو خیر نه دا په زرګونو علما ته پیش کوي کنه موږ د سره منو ته ثابت کا بس موږ منو سره موږ به منو خلق د شیخ صاحب اعلان کی فیسبوک ما ته زه خبر کوم دوه مسله ما بس په طلاق ثلاثه مې اتفاق ته ورسېدلو بس په دې باندې ختمو شیخ صاحب وګ زستا خبره ستا د وحدت الوجود ما ته ګوره ته زما خبره واوره اوس دا بل مسله درته مولوی صاحب وایي چې وحدت الوجود مسله د علماء دیوبند په کتابونو کې ده تاسو ته ما ووایي چې یو د علماو تفردات دي تفردات عقیدې ته نه وایي که چیرته دا د احنافو د عقایدو په کتاب کې تا د مناظرې په ورځ باندې د احنافو د عقیدې کتاب پورته کو د نور ظلم نواله ته شرح العقاید پورې او خیالي پورې وغیره موږ به د هغې دفاع کوو ځکه چې دا د زموږ د عقیدې په کتاب کې وښوده نو دا دغه عالم تفرده نه ده بلکې دا زموږ عقیده ده موږ تا سره په هغه ورځ باندې تیار یو دا م ورسره ولیکه اول دا مسله حل شي اول به طلاق ثلاثه ولیکې بیا به دې سره ده ته به د دې پابند دی چې د عقایدو په کتاب کې به وښیې او موږ به د دې بیا پابند یو چې عقایدو کتاب کې دی وښودو نو تفرداتو نه ووته چې ووته موږ به دفاع کوو به دغه خبره ده شیخ صاحب محترم اول دا خبره تاسو دغه کې چې دا وحدت الوجود عقیده په دیوبندیانو کې تفردي دغه ده ګوره مسله مې درته حل کړه خود ته زما اوس زما خبره ته خو لغوه ونیسئ زما خبره ده دا وخت نه ضایع کېږي انشاءالله دا علمي بحث دی نه دا ضایع کېږي الله اجر درکوي په دې باندې الله اجر درکوي په کتاب کې شته الله اجر درکوي الله اجر درکوي زما خبره خو زما غلطه خبره ده نه د علماء دیوبندو په عقیده کې شته ته صادق یې ته رښتینی زه تا ته دروغجن نه وایم نه یې خو ما خو تا ته وي چې د علماو تفردات هم شته زه د تفرداتو دفاع نه کوم خو که زما دا مسله دی د عقایدو په کتاب کې وښوده بیا زما د تفرد دعوه غلطه ده بیا زه دفاع کوم ګوره زما ستا خبره ختمه شوه که نه د دې نه وروسته صرف لیکل وکړه شیخ صاحب چې ته داسې وایې چې تفردات مه وایه ووایه چې دغه عقیده د علمایو دیوبند چې کومو را انتقال کړې زه نه منم په دې کې ورسره موافق نه یم وحدت الوجود ښه ته پرېږده ته ورېږه بس زه یو دوه دقیقې خبرې کوم خلاصه زه 2 دقیقې خبرې کوم خلاصه مولوی صاحب زه به د دې عقیدې تاییدات درته وښیم چې ستا علماو په خپلو کتابونو کې د مهاجر مکي صاحب نه دا تایید کړي دي تاییدات یې کړي صحیح ده انشاءالله دا ګوره مولوی صاحب ګوره یو خبره زه کوم مولوی صاحب ته ګوره پرېږده په طلاق ثلاثو کې زما او ستا موضوع دا شوه تا ویل چې دا صرف د قیدانیو د غیر مقلد او د شیعګانو مسلک دی په اسلام کې پیچا قول نه دی کړی دعوه تا کړې دعوت ولیکه والا دا دعوه تا وکړه ما ستا دا جواب دعوه کړې جواب دعوه مې درته کړې ولیکه دعوت ولیکه مشکل نه دی مولوی صاحب ما ګوره جواب دعوه درته کړې ده مولوی صاحب په دې تا دعوه وکړه مولوی صاحب ما جواب دعوه کړې نه ګوره مولوی صاحب دا خبره وکړه مولوی صاحب
تاسو څه مشکل پیښ ما ته مشکل نشته دی ما ته الحمدلله هیڅ مشکل نشته چې دی ویل هغه ولیکه لیکم یا مولوي صاحب نو ته خو ما خبره ته پرېږدې که خبرې ته پرېږدي دقه دي ته ما خبرې ته پرېږدې شیخ صاحب که نه خبرې تا په دې مولوي صاحب باندې رد وکړو ته زما خبره خو واوره څنګه لیلې کړې تا په مولوي صاحب رد وکړو چې قانون خو په مسله دې خو دې چې کومه مسله ګوره په قانون ته په پښتو الفاظ هم صحیح وي په قانون مدني دې رد وکړو قانون مدني خو د شریعت خو خلاف تا ویل د شریعت خلاف تا ویل د شریعت خلاف دی په امت اسلامی کې بغیر د شیعاګانو نه قیدینانو نه غیر مقلدینو نه پیچا قول نه دی کړی دا ملګري ناستې ودی وای که داسې دا دعوه شوه که نه ولیکه که نه چې ممکن نه مشکل پیښ دا ولیکه زه درته جواب دعوه ولیکم ولیکه دا دعوه ولیکه زه به یې جواب دعوه ولیکم دا موضوع ولیکه، په ځای کې بس واضح پرېږده. ده. خو ما ته لو نه. دا پرې چې دعوه ولیکي ګوره مولوي صاحب ګوره مولوي صاحب ته ولې دغه کې زه خو ستا ورور یم ستا ته زما ملګری مشر یم یې، ته وکې زما ده شیخ یې، زما خبره استاد یې. واوره ګوره په دې مسله نه حل کېږي مسله په دې مولوي صاحب وکې ده جواب دا ستا دعوه ده دا دعوت تا کړې ده دا دعوه مولوي صاحب ګوره مولوي صاحب ګیندا دې ریکارډ شته ښه ګوره جواب دعوه ګوره خبر ته تم باچا صاحب باچا صاحب تاسو غلی شئ شیخ صاحب دعوه وکړه چې قانون مدني کې چې کومه فیصله ده باید دی ورته دواړه فیصلې ورکړې وي چې دا شریعت دی تا رښتیا ووایې که دا ګپ ته قانون مدني دی صحیح شخص ما ته او نه ووایه دا خبرې دې رښتیا وکړې که ټوکې دې وکړې زه دا خبرې رښتیا کوم زه دا خبرې درته رښتیا کوم رښتیا دلته ولیکه دعوه ولیکه که نه شیخ صاحب دعوه چې ولیکه زه د جواب دعوه راکړم جرأت یې وکړه اوس ولیکه که نه خو جرأت اول دې کړې هر ځای کې دا خبرې کوي. حامد صاحب ته ما ته پرېږده جرأت شیخ صاحب تا کړې که دا خبره مولوي دې صاحب. دا خبره دې بیرته واله زه دا ولیکم مولوي صاحب مولوي صاحب ګوره شیخ صاحب دا یو خبره مولوي صاحب ګوره زما دا تا خبره نجار دا خبره ته دې زما بیرته واله خبر- چې ګوره. په امت اسلامي کې د قیدارانو نه د شیعاګانو غیر مقلدینو نه د بل چا مذهب نه دی دا خبره دې بیرته واله زه دا ولیکم مذهب مطابقي قول ما ته ګوره زه به دا ولیکم ګوره غوږ کېده خو شیخ صاحب که خبره جوړه نو ته ما ته ولې خبرې ته غوږ نه ږدې ستا خبره خو ما واورېده که نه و د الله بنده دا خبر شیخ صاحب زما ته ګوره مولوي صاحب محترم ستا خبرې خو ما واورېدې او مغه خبره تکرارئ زه درته داسې وایم چې 3 طلاقه یو طلاق دی تا داسې ووې څلوره یمه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یې په سر کې او قرآن کریم مولوي صاحب محترم ته زمونږ د سر تاج دا ولیکه دا ستا دعوه ده اوس که ته دې ته دعوه نه وایې ته بیا د دعوې تعریف وکړې ما ته بیا ګوره زه علمي خبرو ته ځکه نه ځم چې په دې مو ته ښایسته نه ښکارو زه مدرس ملا یم ته عالم یې پوهېږې زه ګوره ستا بېعزتي کول نه غواړم زمونږ سرتاج یې څه چې دې ویلي دي هغه ولیکه او زه درته دا څه مې چې ویلي دي دا درته لاندې لیکم شیخ صاحب دا ولیکي شیخ صاحب هم دا ولیکي خبره دې ختمه شوه تاسو ټول په دې حاضر اوسئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 چې شیخ صاحب د مولوي صاحب نقیب احمد مولوي صاحب په خبرې په مقابل کې دا ویل چې تاسو قول په طلاق ثلاثه په یو باندې کړی دا په امت اسلامي کې صرف د قیدانانو قول دی د شیعاګانو قول دی او د غیر مقلدینو قول دی مولوي صاحب ورسره نشته دا قول شیخ صاحب دا دعوه ولیکي د دې په مقابل کې زه دا جواب دعوه لیکم چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی دا د امام مالک رحمه الله قول دی دا د امام شافعي امام احمد رحمه الله قول دی ولیکه دا دعوه ولیکه ولې نه هېڅ خبره نشته دا دعوه ولیکه دا مرشد مزاحم نشو مطلب دا دعوه ولیکه بس بعضې وخت مولوي صاحب کتابچه نشته چې یو کتابچه راوړه بل چې نه مشکل دغه دویمه موضوع کې ستا زړه کې ما هدف دی کې دا لیکل وشي بیا به خبرې وشي هغه حل ده دی به د عقایدو کتاب کې خو زه به دفاع وکړم دا وړاندې کېده شیخ صاحب وایي که خیر مشکل نشته سره راغلی چې دغه بحث کې ښه خبره ده ښه خبره ده لږ لاندې کېنه شیخ صاحب توشکه جګه خیر ده امام لږ اوبه مولوي صاحب ته ورکړه. نه منو
الحمدلله مداګي سي نه، نه، نه. ګوره مولوي سي کنټرول نه بنوزي مطابق حدود کې دن روان واقعا د عباس دغه طرف او کنه د کار باندې کې طرف ته نه وړو نته جوړې کړه ګوره د څه بزویم زتانه منم دا حل نشو اول طلاق ولیکي دا ولیکل دا ول خلاص او دا مر سره ولیکه دعوه زلیکم ماته وو کېده کنه دعوه زلیکم که صحیح و خود دسخط به پیو کې که غلطه او مناظره ده صحیح شو زه ته ولیکه زه دا دعوه ولیکه بس ولیکه چې دا د علماء تفاوضات اسمه کې او بس عقاید کتابونو کې خودلو ته ضرورت نشته دا ولیکه چې دا تفاوضات دا چې به ختم شو اول دای ملمان تر هغه د حق لري او خبرې اضافه وکړي دا به وروسته دا وایي حنفیه موسی امام صاحب وایي درې طلب دی ان شاء الله تعالی دا وایي چې هغه تاسو نو استادانی استاد مکه سړی غلی به مفتی غږی صاحب. لکه موکشف څه تور کوي تقلید باره کې هم د دې مفتی دغه صاحب. او بیا خصیش مفتی صاحب دلته تقلید کې نصب لري. افهام او تفهیم دی تقلید نه صبرېږي پوه شوې دلته افهام او تفهیم دی ته د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه کې ته به اوس به زه تا ته به ویم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله به ثابت کړه صحیح شو داس بیا به زه تا ته د میدان مناظره کې ویم چې ته اوس د امام ابو حنیفه رحمه الله ثابت صحیح کړه شو او بیا به زه تا زه ته دعوه لیکم تا خو نه ته لیکل ولیکه زه دې ما سره پرې زه دې سره خبره کوم اوس تا سره له به شیخ صاحب تا ته به وخت درکړی پوه شوې زه مفتی صاحب سره خبره او په بیره په دې اعتماد نه مفتی صاحب به تر مخته شه صحیح ده ان شاء الله یو خبره ده یا زه یا دا شیخ د نورو خلکو خبرې کې زه د عزیز الله او غیره خبرې اس خبر نشته موږ ټول عمر تیر کړل الحمدلله دم کار ده مولوی صاحب الحمدلله موږ په دې کم عمره کې موږ په دې کې ډېر دغه کړی الحمدلله په 2012 کې موږ بس مناظره ماشاءالله کړې ده چې- د غلام شیخ غلام حضرت صاحب سره ماشاءالله بیا خو حنفي کنه زمونږ د طرف نه شیخ فضل الله سواتی او عبدالمنان شیخ وی ګوره په دغه کې شته زموږ سره په دغه حالات ما کې سره لیکل ملګری کته صبر وکړئ که تاسو دې ته د قرآن حدیث منلو ته په زو د دغې کې سوینمیږي د ایمو کې ورته غیر مقلد وایي غیر مقلد یم کوابي ورته وایي وهابي ما ته خو مخکې زه کار حنفي لاسونه دې ملتقي نامه نه بره الحمدلله زه حنفي ما دا خو د حنف مذهب نه ده نو دا به ته ثابت کړم دی که نه جزئي نه خو به نه وځي کنه ان شاء الله دا به مو لیکو ټول لیکو دا به ټول ان شاء الله ته به ګوره مولوي صاحب خو ته به بیا شیخ صاحب یو خبره کوم مولوي صاحب تاسو خبرې کوي زه وسه موضوع نشم خدا پرېدا خبرې مکه ګوره خبرې بیا وکي کنه خبرې د خپل کار ته پرېدا شي ټول چې خبرې کوي بیا فایده نه کوي نه مو نه مې باندې دا دغه دا شی به مونږ ته به را انتقال کړي ښه اوس چې وشو مونږ ته به را انتقال کړي نه ان شاء الله مولوي تاسو صاحب سره محترم تاسو به کې دغه ونه کې لکه زه خو دلته قربای مکنه یو خبره زه وکم لکه شیخ صاحب دا مسله ولیکي د دین وروسته به یو بل مسله راواخلو چې د دې په اعتراض مثلا تقلید شوله رفع الیدین شوله په سینه باندې لاسونه یې خودل شو یو زړه دی آرامه و ځکه دا زما وطن وال دا یو مسله ګوره زه چې دلته راغلی یم اصلا د عقایدو دپاره راغلی یم خو تاسو عقایدو کې چور نه راځئ زه تاسو سره د اشاعره او ماتوریده او د دیوبندیانو په عقایدو بحث ته راغلی یم دغه موضوع چې دا موضوع د بحث موضوع ده دا نور موضوع مسلونه تیریږي تاسو دغې موضوع نه وولې مګر دلته پرېښوله چې ځای بس پرېږدی چې په کومه تاسو جوړ راځئ موږ درسره راځو هغه ستاسو شخصي مسایل دي د مقلدین او غیر مقلدین ټول مسایل معلوم دي معلوم دی موږ په خپلو خبرو کې دغه تغیر موږ یو احناف موږ اوس هم الحمدلله یو چې موږ احناف یو لکه تقلید په دغه کې نه دلته خبره کوو که نه تقلید شرکی نه کوو ستاسو غوندې کوو یو خو تاسو غوندې شرکي تقلید نه کوو چې په عقایدو کې امام ابو حنیفه رحمه الله پرېږدی په هغې کې وحدت الوجود ته لاړ شئ ماتوریده شئ اشاعره شئ او په فروع کې دغې سره شئ بسم الله الرحمن الرحیم دعوه د الطلقات الثلاث وضاحت دا د درې طلاقه په یو مجلس کې یا په یو طهر کې یا په یو خوله درې طلاقه دي درې طلاقه درې دي یو نه دی غیر د وابیانو شیعګانو قادیانانو چې دوی د دې قایل دي چې دا درې یو دي دا زما دعوه وه یو ټکی لري پکې پرېښودو چې په ملت دغې کې په دې باندې بغیر چا قول نه غیر باندې پیږي ماته ګوره
غیرو په حقیقت پیږي ما ته ګوره ما خبره ته غوږ ده قیدیانان ښه خلک دی که خراب دی زه ته یو خبره کوم که زه چې څه درته وایم هغې جواب کوه ښه خلک دی که خراب دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې داخل دي که خارج دي خارج دي انعمت علیهم د غیر المغضوب د انعمت علیهم د پاره دي څنګه چې یهود چې وتی دي نصارا تی وتی دي داسې ټول فرق تی وتی دي مولوی ما ته ګورم زه غیر المغضوب پښتنه مې کړې غیر المغضوب مولوی صاحب د خو مخکې د کڼو کیسه وکړه کې فکر دی کړی په کار دی چې موته د هغې نه عبرت والو هسې نه چې دا شی در نه جوړ نه شي ما درته غیر المغضوب ویلی دی مغضوب مې نه دی ویلی خبر ته غوښو کېده که نه یار دا زما دعوه وه دا مې درته ولیکله پکې ده ته دا چې څه ویلي دا به ولیکي څه چې دې ویلي به لیکې زه سره خیر وسمنم دې کې ته یو ټکی نه تیر شوې دې کې ته یو ټکی نه تیر شوې چې په ملت په امت اسلامي کې پیچا قول نه دی کړی دې نه علاوه د درې نه علاوه خپل مسله ولیکه دا څه چې ویلي کې او بیا را نه شي ته ماته دا راکړه ورکه خیر زه دوه خبرې کوم شیخ صاحب استاد زه لیکم زما استاد شیخ صاحب زه لیکم شیخ صاحب لیکم بیا د سره خبرې نه زه عمومي خبره کوم شیخ صاحب عمومي خبره کوم خیر دی عمومي خبره کوم شیخ صاحب عمومي خبره کوم ګوره که زه نه راتلې الحمدلله 15 کسان ستا ناستي څوک خاندي څوک چا خوله چینګه کړې او چا څه دغه کړې څوک د هغې ځای نه خبرې کوي څوک ګوره چار چا پسې خاندي د مجلس ادب دا نه دی شیخ صاحب مشر ناست دی زموږ ستاسو د ټولو شیخ دی زموږ ستاسو د ټولو استاد دی د دې په مخ کې خاندل که تاسو ته ادب ښکاري خو موږ به ورته ادب ویو که دا عین ادبي موږ به ورته ادب ویو که زه نه راتلې که زه نه راتلې نن به هم نه راتلې زه به بیا هم راځم او انشاءالله تعالی داسې ګزارونه به در کوم په شرعي مسایلو کې خپلوانو ته ضرورت نشته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب خپلوانو ابو لهب خپلوانو په عقیده کې ورته هېڅ پیدا ورنکړه ستا عقیده جدا ده زما عقیده جدا ده زما په نیز باندې ته اهل سنت نه زما په نیز ته اهل سنت نه ته ماتوریدی اشاعره په اهل سنت کې نه دي نه صحیح ده خو دا ته خو زه راغلی م خو ډېرو ته بیخي بل ځای ته لاړه دا بل ځای ته نه لاړه غصې ته ضرورت نشته دی مولوي صاحب ګوره مولوي صاحب ما د دې وجې نه نور نفر ځان سره رانوړه چې ما اول نه شیخ صاحب ته ویل چې موږ راغلي یو افهام تفهیم دپاره راغلي یو د شهرت دپاره نه یو راغلي د شر د جوړولو دپاره نه یو راغلي چې موږ شر جوړ کړو چې ولا د شیخ صاحب دغه وکړو چې ولا شیخ صاحب سره موږ کېداسو دا اوس هم موږ ته بې ادبي ښکاري شیخ صاحب زموږ استاذ دی چې د دې په مخ کې موږ خبرې کوو یا داسې دغه کوو خو ما اول هم شیخ صاحب ته ویل کېدای چې په دې مسله کې موږ خطا یو شیخ صاحب به موږ له داسې دلایل ووایي چې الله به پرې زموږ شرح صدر وکړي د دې دغې نه به خلاص شو اوس که ته د دې ځای نه وایې چې ونه تښتېږي او داسې ونه شي دا خو ولاکې د قلم کار نه کوي زه به په دې قلم شیخ صاحب ولیکم دې قلم کار ونه کړو مې اجازه قلم کار ونه کړو دې به ولیکم شیخ صاحب حسن جان به یو خبره کوم مولوي صاحب زه ګوره دې ستاسو خبرو کې بیا زه لږ جانب ته یم سوچا چې ډېر اسرائیلي ځان سره راوستی یم هغه به ویل دا تقلید به موږ هلته ونه ملو چې فروعي مسایل موږ ونه لرو په شریعت کې منصوص خو ځا خو یو طرف ته به کې راخولیدیان یا شته او یا نشته مثلا منصوصي مسایل دي نو ترجیحات دي ته یو ته ترجیح ورکړې او زه بل ته ترجیح ورکړم خو نورو حدیثو باندې ثابتې مسلې دي انکار حدیث کې خو نه شو لیدلی مسله دی کې دا چې اوس ماته یو فرعي مسله موجوده شوله چې علت کې د منصوص مسلې سره مشترکه ده افضا د علت د منصوص نه غیر منصوص ته کېږي او نص پکې نشته مثلا سور الهره شو دغه شو که نه دا
د مار جوټه شوله یا مثلا د مږي جوټه شوله یا مثلا دغه شو کنه هذا لیکل پاس مې کنه راځي دا بیا ورسره دا کېږي دغه موضوع چې د مشه دا اوس په دې موضوع باندې په پیښور کې مناظره منعقده ده فکر کوم د تاریخ باندې لګی کېږي فکر دی نه دی او واقعا د بحث موضوع ده بالکل باید بحث وشي ځکه چې اوس مثلا د افغانستان قانون زه په مثلا په دارالافتا کې ناسم او قانون تطبیق کوم ټول افغانستان نمایندګي کوم مسلمه امت ته شرط په خطایم باید دغه ټول خلک مثلا کې دې چې دغه بحث په وجه باندې الله په ټوله مسله سره دا کوي دغه چې مثلا دا نشي کې دغه پکې نشته دلیل پکې نشته مثلا قاعده دغه پکې نشته کنه دغه مشخص موضوع بل ابن تیمیه غونډه عالم پکې مطلب پوره دغه کړی دی شته پکې دغه موضوع چې رااله مولوي صاحب د دیوبند د رسړي زوبیر خلوا واچوله کنه اصل کې د هدف بل نقطه کې یو من مثلا احناف شیخ صاحب په دې موضوع باندې ډیر زور شو کنه چې حنفیت څه معنی ده یا حنفي مذهب مثلا د دې مطلب څه شی دی کله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هر قول ته مثلا مذهب ویل کېږي حنفي دا زموږ کتابونو کې ترخیص په ډیر مسایلو کې ترخیص امام حنیفه رائے یو شی او فتوا په د قول ورنکړي فتوا په قول صاحبین ورکړي فتوا په قول شیخین ورکړي فکر نه دی او زه به ولولم که څه مشکل خیر تاسو به اصلاح کړئ ها طلاق ثلاثه د امت اسلامی مسله ده په دې باندې ائمه اربعه رحمه الله ټولو قول کړی دی ټول مې لیکلي قول مې نه دی لیکلی په دې صحابه خیر اذهاب او دې کې وضاحت د موضوع څخه تام مجمله ولیکله هغه په دې صحابه قول کړی دی او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح متصل احادیثو کې ذکر ده قرآن کریم چې په ذکر شو قرآن کې ذکر ده څلور مذهب مسؤل امام سیب خاص ویلي ماشي خو دې طلاقه ثلاثه مذهب نه شي اصل دلیل او مثبت قرآن دی چې زجر وليس محترم صرف الطلاق ثلاثه نه دا یو عامه مسله دا یو مجلس کې دغه وسره خو دا قید اصول ولې موږ تاسو پاستا لیکلي ما ذکر سي مجموعه ولیکله په یو مجلس کې وضاحت سره ولیکه مولانا وضاحت زه دې کې به ویم خیره به بدل دسته مې پاتې لا نه وضاحت لا دي لا یو وضاحت مساله وضاحت مساله په یو مجلس کې یا په یو طهر کې یا په یو درې طلاق یو مجلس کې په یو طلاق حسابي بس خپل دسخه ولا مرسي ولا پرې دسخه وکړي نه شایو دغه وګورئ او کار دا ولا راځي خیر ساتنه د کار نه چارجر ال تور کې چارج مولوی صاحب دغه یو موضوع کې دغه دویم شرط چې تاسو لیکلی کنه دا ته ورکه چې دسخه وکړي ما دسخه نه زه لږ دا کوم خیر ما ګوره زما خبره واوره احساسات مش خیر دسخه وکړي خبره پوره ما ته لږ خبره پرې دا خبره ته ځن نه پرېږدم نه ما پرې کنه دا دسخه ورکړه ګوره مولوی صاحب ما دسخه کړې ده خبره مې کړې ده زما په خبره کې اجمالی ما نه پوښتنه وکړه هم د اجمال کې پوښتنه کوم نه خو دې خو پوره کې خبره کړه دلته تاریخ اوسه په طهر کې دا طهر مجامع ده غیر مجامع ده دلته کې نه بیا درته وایم دلته یو ځل دغه کوي دا دا بدای دسخه وکړه دا څه مجمل موضوع خو زنه کوم دې زه خو مجمل موضوع ده مجمل د ملګری ازما د دې په ذهن کې چې کومه مسله ده معلومه ټول ملت ته
معلومه ده دې ته معلومه ده مولوي صاحب ګوره زه اوس تا ته مسله ټوله په دعوا باندې ودرېږي دعوا کې د ګوره دغه وکړه مشکل جوړېږي وروسته مولوي صاحب شیخ صاحب دا دعوه کړې زه ورسره په دې کې چې وایي زه ورسره مو دا دې پویو زه ورته دا ثبوت سره ما په خیر ضمیر باندې بحث کوي چې تور غیر مجامع دی ځکه فطلقوهن لعدتهن زه ورته صرف دا ثابتوم چې دا په امت اسلامي کې د ائمه ورباونه په دې باندې اقوال شته دا د غیر اسلامي مذهب نه دی د اسلامي مذهب دی ټیک شو خو شي زه ورته دا خطو کا اوس دا چې دا طلاق په کوم ځای کې واقع کیږي زموږ د هغې سره بحث نشته هغه کې زموږ بحث نشته شیخ صاحب دا دعوه کړې ده چې دا د قیدینانو غیر مقلدین اسلام کې بل څه نشته هیڅ ته پکې نه زوبل په اختلافي نه ته امضا وکړه معنا ته امضا نا وخت د سيزو د یو خو شي ته بل خواته ځي زموږ د دې دعوه ده دا و چې په ملت امت اسلامي کې نشه زویم شته خپل تور سلام خپل مسکیونه کې موږ ته خپوي دا تاسو طرف ته ډیر مایل دی کنه ستا ملګری دی زموږ تاسو ټول زمونږ دغه اوسئ ما درته ویل زمونږ استادان اوسئ زمونږ مشایخ اوسئ زمونږ مشران اوسئ زمونږ په سر کې سترګې دې اوسئ موضوع موږ نه پاس کتابونو مسلې بحث کړی موږ به پیو هیڅ خبره او کنه یہ ګورو کا جو ماری صاحب صاحب خبره چې غټ مجلس نه دی کوټه کې مسله کیو سره دی نه غټ څه کوو تاریخ ولي نن څوم تاریخ دی نهم نن نهم دی تاریخ باندې به غیر شي نن نهم تاریخ دی نن نه تاریخ وولي کو شیخ دا به وولي کو به بخیر هغه سره وولي زه جوزا وولي کوم ملګری نو مولي کزا زه ان شاء الله وتعالى چې دغه نه راځو په تاریخ او دې شي نو کې ان شاء الله دغه نه راځو خو شي اوس مولوي صاحب محترم تاسو ځان سره کړئ صرف دغه ولي کې چې تاسو کوم وخوځګاری تاسو تاسو به ولیکئ مصروفي تاسو ولیکئ شیخ صاحب دا دغه تاسو مونږه دومره تاسو مصروفیت د مونږ ډیر محترم دی دا اختر په سوره کې تاسو مصروفیت مونږ ډیر محترم دی سیول کې چې د اختر په دومره باندې شي دوی اختر په 15 ماش په ګم و متن ها څه شي اختر سلورم سیده نه عقدي مقدي ته ما مطلع صحیح ده دا صحیح ها دوی اختر ما يقول ورزب ايه علم الزبط دا خو د زودا موضوع نه ډېر سړی قسم دې چې دا سړی باندې پولیسه ډېر کیسې وکړې یاره پګما ورس وخت کیسې وکړه ورګه کیسه خبره خلاص وخت سهار اته بجې ساره ته بچی کنه کله شپې کوي شپه نه نه شپه دا ورځ ساره ته بچی ورځ به دوی مودي ته بجې صحیح شو وزای کم یو زي باندې به دا دمدا زي سيد دا غزا شي او محمد احمد حنیف کور دمدا زي سيد زکه دا زما سرګنای دا کڅ خو ځان او دا خو دیله خو جزا ورکوم شیخ صاحب ولې زه دې کور ته اوس دلته راغلم اول ځل مې اور خدای ځان پټ کړی بیا اول ځل راغلم شیخ صاحب ناس ته موږ خپل کوته اوس په منځ کې راغورځيږي ته په کومه دغه راغورځيږي زبر هغه بخنه ما ته بخنه دی بتانه بخنه نه بخنه به نه غواړي زما ورور دی قدر پکار دی احترام پکار دی زما ورور دی محترم دې نه زما یو بل دغم دی ګیله ده شیخ صاحب زل د کابل ته راغلی ما خو دې ګوره د څه خسته خسته جمعهتونه نیولي خسته خسته زین نیولي پوه شوې داسې نه وایي چې راشد موږ یو امامت خزه پیدا شرایط مونږ نه لیکل مناظرین مونږ نه لیکل ګوره زما خبره واوره دینه جنجال نه جوړو ما ته اوس نه ویل مو دا یو شیخ صاحب زما استاد دی ما اوس هم دې ته د مناظرې رنګ مور کوا دې ته